تاسو د دې خبرې په جواب کې به دا ووایئ چې الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ سره د لې په شاجوی ولسوالۍ کې تجارتي کاروبار ډېر پرورش کړی ده او ډېر پر مخ باندې تللی ده. نو په دې اساس باندې موږ انشاءالله العزیز د تجارانو کار وخت په وخت باندې تعقیبوو او له هغو سره ناستې کوو. تجاران له خپل برآورد او له خپل کار سره ډېر خوښ او خوشحاله دي. د دغه کانکریټي موانعو په هکله به دا ووایو چې موږ د ولایت محترم مقام څخه وخت په وخت باندې غوښتنه کړې ده. تقریبا هغه د حزب الله افغان صاحب ته دې الله ډېر عمر ورکړي چې هغه له موږ سره غټه همکاري وکړله او دې کار ته جدي توجه وکړه. دا د خلکو دپاره یو ډېر غټه ستونزه وله او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ ولو. نو اوس الحمدلله د بالفعله کار روان ده، په ډېر ښه شفاف ډول باندې کار روان ده او د خلکو دپاره به دا ډېره غټه هوسایي شي او دا به د امارت اسلامي یو نه هېرېدونکی احسان شي له دا ولس سره.